बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबलख में दा सबक ولو چې کلام داسې لفظ دا چې دای شامل وي دوه کلمات ته په اسناد سره. بیا د اسناد تعریف کوم چې اسناد او نسبت ته د یوې کلمې د بل سره په داسې شان چې ارویدین کی ته څه فائدہ ورکای دا څه فائدہ تو پیراوی او هغه بنده غلی اول صحیح کې تلاشي. د مثال به لکه زیدن قائمون زید ویلور دا زیدن قائمون چویه بعض جمله بنده سکوت بلیدل صحیح کېږي. اسمه چې جمله پیرا د مخاطب په معنا پیږي یخته فائدہ راسي. او بیا ودوا مدافع جمله چې لکه قام زیدن ودره دو زید دغه تا جمله ویلا شي. او پس پاته ولګی دا چې کلام چې حاصلېږي هغه د دوه اسمه په یو ځای کول نه حاصلېږي لکه زیدون قائمون او دا ته جمله ته جمله اسمیه وایي یا کلام د یو فعل او د اسم د یو په یو ځای کول نه حاصل شي لکه قام زیدون چې یو فعل د یو اسم دا ته جمله ته جمله فعلیه وایي او یو ته جمله اسمیه بل ته جمله فعلیه ځکه چې نمی دیږي مسند او مسند الیه په یو ځای شی من غیرهما بغیر د دغه دوه قسمه جمله نه اسمیه او فعلیه پس کلام چې دی ضروری دی. فإن قیل پس کچر ویل شي قد نوقظ بالنداء ناقض متول د باب مفاعله ناقض یو ناقض به ناقض ولا فعل مجهول رغلا نوقظ چې موتاشلا دا قاعده په ندا سره ندا دغه ته یا زیدو چاته ځابل کړه مثال یو ته لکه یا زیدو قلنا بیجی حرف النداء قائم مقام ادعو بیجی چې حرف ندا چې دا دغه ویلور ده په مقام د ادعو. بیجی چې حرف ندا یا زیدو شدا یا چې دو دا قائم مقام دو د ادعو یعنی یا زیدو دا په اصل شدا تی وی چې ادعو زیدن و اطلبو یعنی د حرف ندا چې دا قائم مقام ده د ادعو او د اطلبو د دغه دوه قائم مقام ده. وهو الفعل و دا فعلی ده دی پس چې دا فعلی ده دی اس حرف ندا یا اقصراب یا دغه قانون نه موتیږي اس ادعو چې په شروغله ادعو زیدان نو فعل نسبت یې غته وشو کړه فاعل ته وشو ادعو واحد متکلم صيغه فعل یاشته دا په ادعو شه او فاعل یاشته دا یعنی مسند یاشته مسند الیه یاشته اطلب شاید غته مسند یاشته مسند الیه یاشته وهو الفعل وهذا فعل دا فلا نقض عليه پس ایسو متول مشتری بشه د قاعده. فإن قيل پس کچر ویل شي قد نوقظ بالنداء چې موتاشلا دغه قاعده په ندا سره یعنی دا قاعده چې د مخ دو ویل چې از لا یوجد المسند والمسند الیه معا په یو ځای باندې د اسمیه او فعلیه نه علاوه مسند او مسند الیه نه مندېږي په بل ځای. څه کلام د پورا دی ډوړه ضروری دي مسند او مسند الیه د کلام د پورا ضروری دي. دا کیسه وی چې خطو ځکه دو اعتراض وکړي چې حرف ندا دا یا زائد دو ویل اس یا زائد شخو یا حرف ندا دو او دبل زائد اسم دا مسند نشتا مسند نشتا دا هوته داسې بل مسند نه بغیر جمله کې بلشي ځکه جواب دا ورکړي چې دا اعتراض جواب دا کوي دا فرضي جواب دی دا اعتراض چا پکړه نه ده د طالب په ذهن کې یو سوال پیدا شي لکه طالب چې د استوزه په پښتنه کوي دا یو فرضي پښتنه ده چې څه کوی دا کې تو بشه دینی کې تو بشه بدغه ته اعتراض وي چې کاسه دا اعتراض وکړو کنه معنا دې دغه دا وی کنه چې کاڅ تو په ذهن دا سوال پیدا کېده چې یا زائد شخو ایسا مشتا یعنی مسند الیه او بیا مسند چیرې دا اچر دا وی چې دا دغه دا یا چې دو دا قائم مقام د ادعو او د اطلبو او هغه فعل فلا نقض علیه پس هیڅ اعتراض متول د قاعده نشته نقض متول د قاعده بس ده ایو جمله پټه کیما مثبونه اصلا و اذا فرغنا من المقدمه ده وکلا چې مش فارغ شلی من المقدمه ده د مقدمانه فلنشرع لیضرب لیضربا لیضربو دا کیم گردان ده
لیضرب لیضرب امر لیضرب معروف تا واحد مذکر واحد غائب غائب واحد مذکر غائب دا کنه حاضر اضرب دا یا خو اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا او حاضر شه د امر په گردان شه لام امر نرس دوه شه لام امر رغلا دا اسو ته یې چې به لام امر باندې خو زیر نشته دا ازیر یې د فا باندې فتحه دو هغه د وجنا هغه د وجنا شو هغه د وجنا دای سکنه شو دا ویره هغه ته وګوره امر زکه دا نشر غین سکن دا سکون علامات پکړند تاسو شه مو په فن نشو ها انسان کله نشر فل نشر یعنی اس میشتا شریکول پچار دی پس میشتا شریکول پچار دی فل اقسام الثلاثه په درې اقسام شه والله الموفق و الله توفیق ورکوین کدا والمعين و مددگار دا وفق يوفق توفيق باب التفعيل نه د صيغه اسم فاعل دو والمعين دا یا دغه څه اغانا يعين اغانا تندغه اسم فاعل دو معين فاذا فرغنا پسا کلا چې مش فرغ لشلی من المقدمه مقدمه فل نشر پسا بیشتر شریک اول بچار دی فی الاقسام الثلاثه پدری اقسام شه والله الموفق والمعين والله پاک توفیق ورکوین کدا و مدد کوین کدا بس نور سلام له ذکر سره سلام رمضان ورسته سٹارټ کای کا خیر مونږه ختم شي به سٹارټ کای کا خیر